بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته. نن موږ تاسو کار کو سیګنیچر کې. که غواړئ چې مدیر صاحب د امضا واخلئ دلته اکثره وخت ناکامیږي لکه چې رجسټر نه دي او افیس 2016 کې څه هغه مو غواړي سرویسز چې هغه دې باید انسټال وي. خو راځو څنګه کېږي فرض کا که څوک یې هغه کوي دا امضا کوي به څوک مدیر صاحب څه نومېږي فرض کا احمد نومېږي احمد جان او د څه وظیفه لري منیجر صاحب دا ایمیل ادرس دا ahmadjan@gmail.com او دغه نه پس کې کمنټ اجازه ورکړئ ورکړه اوکې که دغه ځای کې اوس دې به امضا سره کوم کې ټچ سکرین یې هو به کله پاسه کوي رایټ کلیک صحیح طریقې ساين ته ولاړ شي څه وایي before you can add signatures you must save your document اوکې ته چې سیو هم کا څه نمبر کې ته په همدغه نوم باندې سیو کا اوس راځو اوس څه وایي To sign a Microsoft Office document, you need a digital ID. Office 2010 کې ډایرکټ کېده. د 2014 کې دا ستونزه راغلی چې دا اوس ډیجیټل آی ډي غواړي. مایکروسافټ کوم پارټنر وغیره ویب سایټ دغه نه به ته اوس آی ډي جوړوي دغه نه اوس به ته امضا کولی شي. نو هغه امضا به داسې وي چې امضا دلته څنګه راخیستل کېده سپین کاغذ باندې به دې امضا وکړه هغه به دې سکین کړله کمپیوټر ته هغه د بیل هلته د ایمیج اپشن درکوه به دې راواخیستله تاسې به دا خو بیا هر چا کولی شو خو مثال د دې خو بیا به که چېرته د امضا نه وروسته په دې ډاکومنټ کې چا تغیرات وکړه امضا په اتومات ډول ورکېدله او دلته هم ورکېږي خو دا اپشن یې پکې نوی کړی ده مایکروسافټ پارټنر چې آی ډي باید ولري د هغه نه وروسته یې کولی شي کنې نه شي کولی نو هغه امضا بیا چې دا مثال څوک تغیرات نه شي کولی هدف یې دغه ده که چېرته څوک دلته امضا وکړي دې ځایه بیا که چېرته څوک یو حرف یو تور یو سپیس فاصله ورکړي هم اضافي د هغه نه وروسته امضا به په اتومات ډول ورکېږي. بله په دې کې ډیټ اینډ ټایم که غواړئ چې وخت او تاریخ ولیکې نو را به شئ ډیټ اینډ ټایم ته په کوم سټایل کې لیکي هغه به انتخاب کې هغه د اپډیټ اپشن اوس دلته هم راغلی د دې باندې کلیک کا اپډیټ یې کا دا ګوره اوس اپډیټ کېږي دا او دا نه اپډیټ کېږي. همدغه رقم وخت چې کوم د آخري درې څلور د وخت دي او له دې نه وروسته دلته تاسې که وګورئ پښتو ته یې که واړئ چې د څلورنۍ ده څلورنۍ د 2019 کال د کب میاشتې اوویشتمه نیټه ده ولاکه پوهېږم چې چی لیکلي دي خو که څوک به پوهېږي خو د هغه ده صحیح ده هجري ته یې که واړو بیا به دا څنګه شي جمادي الاولا سترګر ورده اوکې که هغه رقم درته لیکي. راځو دې بس آبجیکټ ته آبجیکټ موږ داسې مخکې هم ویلی ده په ورډ پیډ کې خو دلته لږ تغییر ده پکې په دې باندې که چېرته کلیک دوه آپشنې دي پکې یو آبجیکټ ډبل ټیکسټ فرام ا فایل ده نیو کریټ نیو مثال دا هغه پروګرامونه دي چې تا کمپیوټر کې انسټال دي دې نه که چېرته ته لیکل راوړې نو یا مثال څه شي چې هلته ته پکې جوړ کړه خدای دې وکړي چې اټوکیټ کې جوړ انجینري پروګرام د دې هغه نه هم راخیستلی شي زه ورته یم چې لاړ شه ایکسل ورکشیټ راخلاص کا دا په ایکسل کې زه کار کوم او هغه ډایرکټ دلته راوړه که د کار ساحه یې ډېره وړه رانه کړه دغه اوس صحیح شو دغه ځای کې فرض کړئ زه لیکم جان کنټرول انټر څنګه چې باندې کلیک کړي دا جدول به دلته راغلی مخکې مې تاسو ته پینټ کې کار کړی و ورډ پیډ کې پینټ پروګرام مې راواخله ځان ته بټن هغه هم دلته شته پکې دې باندې کلیک کا حفظ که څنګه ښه اوس یې راوخیست پینټ دغه د بیټ ویب پیج دې باندې کلیک کړه پینټ پروګرام راخلاصېږي په هغه کې چې جوړ کړل څنګه دې چې دا بند کړه هغه رسم ډایرکټ دلته راځي. بل له دې نه وروسته په دې کې یو نوښت بل هم دا هغه اپشن یې بوي کریټ فرام فایل تیار د چېرته کوم فایل جوړ کړی دی هغه مې راوړی دې باندې کلیک کړه هغه فایل چېرته ده هغه به انتخاب کړي دی زه فرض کړه زه یې راوړم له دې وړ موږ سره چېرته فایل شته که نشته دغه او ورته چې دې کې چې کوم لیکلي هغه راوړه لینک ور جوړی که نه یې ور جوړی لکه څنګه چې په پیج سپیشل کې و همدا رقم آیکن پر رقم یې ته وښیم که نه دا موږ تاسې په هغه کې هم ویډیو په ورډ پیډ کې هلته که ډبل کلیک کړي بیا په ورډ پروګرام کې د کوم پروګرام فایل چې ته راوړي ډایرکټ به هغې کې راخلاصېږي نو خو دلته چې ده که نه ده چې کله هلته راوړي دا د آبجیکټ په شکل په دې کې دننه چې دا تغیرات نه کېږي
که یا چې لیکل زه را کاپي کوم ټول دلته راشي کاپي پیسټ پر رقم بیا به دلته لاړ شي ټیکسټ فرام فایل ته به لاړ شي او دې ځای به هغه فایل انتخاب کړي ای ټینګ یو دم چې لیکلي ټول راوړه ګورې هغه لیکلي ټول دلته راوړه له دې نه پس موږ تاسو وایو سیمبل سیکشن په دې کې اولنی اپشن د ایکویشن که چېرته د ریاضي فارمولې لیکلې پرچه دې جوړولی د کتاب جوړاو د هر هغه څه چې هغه په کیبورډ کې نشته له دې ځای موږ تاسې راخلو څنګه راخلو دې باندې کلیک هغه فارمولې باندې چې هغه ډېر استعمالیږي تیار دلته جوړې دي که دغو کې د کومه یو په کار وه نو صرف په کلیک هلته جوړېږي او که چې نه داسې احمد چې کومه فارموله په کار به دلته نشته منځ ته به لاړ شي او د هغه نه به دلته چې کله راغلې مور equations from office.com نو دا یو په کمپیوټر کې اپډیټ شوي دي کېدای شي تاسې کمپیوټر کې نه وي که چې دې کې هم نشته زه په خپله لیکمه جوړوم یې نو انزرټ می ایکویشن دې باندې به کلیک کړي چې په کلیک دې که دلته هغه ټول علایم شته هغه علامې شته چې هغه په ریاضي کې استعمالیږي یا په ځینو نورو مضامینو کې هم استعمالیږي چې دې ځای ته راوخلي مثال په توګه یو ښه مثال دی دغه دی د تقسیم چې کومه علامه ده ډیویژن همدا رقم ضرب دا ایکس او دا فرق سره لري ډېر خلک ایکس ورته لیکي که نه خو دا هغه فرق سره لري دا بل دې ځای نه راخلي که چېرې زه کسر لیکم نو فریکشن ته به راشي کوم سټایل کې په دې سټایل کې په دې کې په دې کې که دا د ځینې نور هم دي ډیرایویټیوز وغیره دي پکې دا باکسز مطلب دغه ده چې په دې کې تاسې په خپله به لیکل کولی شئ ګوره دې باندې زه کلیک کوم ورته دغه سټایل کې لیکم دلته اوس څه شی لیکي ورته هم دغه ولیکم تقسیم پر دغه بیا کولی شئ دې ځای نه دغه به هم تاسې لیدلي وي چې ریاضي کې یا به مخته ووایي ای ټو ډي ماینس چې اومیګا دغه شي سره لیکلي دي دا ریاضي والا استاد به ډېر ښه پوهېږي ریاضیدان به ډېر ښه پوهېږي چې د څه شي لپاره استعمالیږي او خو دلته چې کومه ده کتبان هم لیکه دا به راخلې سوپرسکرپټ او هغه اجدوه به چې موږ لیکلی د هغه لپاره دا سټایل ده هغه علایم چې کوم دي کېدای شي دلته کار ونه کړي د ټکس باکس کې دننه په دې ایکویشن کې دننه نو له دې وجې دغه اپشن نه بیا تاسې راخیستلی شئ او د درې ډوله که لیکل کوئ مثال 2 صحیح 4 پر 5 نو د هغه لپاره به دغه اپشن راخلی او که په دې سټایل کې لیکل کوئ دا به راخلي جذر هم شته پکې درته حل کوي نه صرف د لیکلو لپاره ده ورډ پروګرام د لیکنې لپاره استعمالیږي لیکلو لپاره استعمالیږي دلته که داسې خالي جذر لیکي چې دلته پاس لیکل نه وي په دا به انتخاب کوئ که یا چې دلته هم لیکل کوو دلته هم لیکل کوو دې باندې به کلیک کوي که یا چې دوه دې په لیکلي ده دوه بیا نه بدلېږي په دې باکس کې صرف ته لیکل کولی شي او که درې دې په لیکلي وي دا به ورته انتخاب کړي او محمد بن موسی فارموله ده که څه ده دا هم راخیستلی شي په انګلیش کې ورته وایي کوادریټک فارمولا یا کوادریټک ایکویشن زه ته چې دا راواخله دلته یې څه شي لیکي دلته ورته 5 ولیکه او په دې ځای کې چې کوم چې هر شی دې ورسره لیکل هغه دې ولیکل جذر دې دغه دې ولیکل له دې نه بغیر انټګرال هم راخیستلی شي دې ځای ډبل دا ټریپل دا مختلف نور سټایلونه هم دي چې ځینې به تاسې استعمال کړي ځینې به نه دي کارولي د یو سره صرف مخته لیکل کېږي د یو سره 3 ځایه لیکل کېږي د بل سره هم 3 ځایه لیکل کېږي خو دا علایم ځینې مخته دي او ځینې پاس او کوز دي په دغه کې هم فرق شته ریاضي استاد نه به چېرته پوښتنه وکړي دا هم درته رااخلي بل اپریټرز مختلف قسم مختلف ډولونه دي مختلف اپریټرز دي چې بیا کې سمیشن ده یونین دا انټرسیکشن دا هغه ټول علایم تاسې له دې ځای نه راخیستلی شي ځینې به تاسې لیدلي یا به مخته که څوک ریاضي وایي یا عالي ریاضیات بیخي عالي ریاضیات چې ونې سر ته ورته خیږي نو یوه کې بیا تاسې وینئ مثلا مطلب اخري سر کې بیا دغه علامې هم وینئ د کوم چې دلته فعلا تاسې کتابو کې نه دي لیدلي قوسونه چې کوم دي ځینې قوسونه چې دي په هغه کې شته کیبورډ کې بیا ځینې نشته چې شته او که نشته ټول دلته شته په دې ځای کې دې ځای نه راخیستلی شي مختلف ډولونه دي پس له دې نه په دې کې ټریګنومټري کې چېرته تاسې لیکله ساین کو ساین او تانجان او کوتانجان او وغیره 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 آفرین دغه ټول دا هم لیکلی شي له دې ځای ډایرکټ راخیستلی شي دغه علایم تاسې بل درې بعض ځایونه کې دي دا هم ډېر درې دا بار
مثال فارموله ده ریاضي باندې څوک پیږي قوسونه هم شته کې خو په یو ځای کې دغه علامه د کوم عدد باندې له ټول نه مخکې به چې کوم باندې دغه علامه دا به استعمال دا به اول حل کوي دغه نه وروسته به نورو قوسونو کې شیان حل کوي موږ دغسې ویلی وو مکتب په دوره کې د هغه نه وروسته بیا ریاضي ډېره نه لوللې دا خو به مو لرې کې نور ښه نه وي که نه چې هر شي عزتي زه نور نه پوهېږم ځکه بیا به غلط څه به څنګه خو نه پوهېږم مخکې نه درته وایم چې اوس رانه هېر دي وخت ډېر ورتلی ده لیمټ لاګریتم که چېرته لیکه د دې ځای نه راخیستلی شي مختلف قسم اپریټرز دي چې ډبل ایکول یا پلس ایکول ماینس ایکول او ځینې نور هم دي هغه هم تاسو له دې ځای نه راخیستلی شي ځینې به تاسو لیدلي وي ځینې به موندلي هم نه وي لکه دلته که موږ وګورو یو نیم آپشن کې چېرته ما لیدلی وي فلان زینب کې وینم که دې د مسایق مو لیدلي وي چېرته بل چې دا په دې کې میټرکس او سیسټم کې چېرته جوړول نو د دې ځای نه راخیستلی شي که بیا چپ طرف ته نه ځئ دې باندې کلیک کړه جسټیفیکیشن لیفټ بل آپشن چې په دغه کې هغه د سیمبل چې کوم دا موږ ته سمبول ته سیمبل په دې کې علامې دي هغه علامې چې موږ تاسو ته اړتیا پیښیږي کله کله کاروو استعمالوي نو دغه موږ تاسو له دې ځای نه راخلو خو فعلا دلته چې کوم ښکاري دا هغه علامې دي چې د نږدې وخت کې ما په خپل کمپیوټر کې استعمال کړي دي تاسو کمپیوټر سره به دا فرق لري دا چېرته دي ټولې مور سیمبلز دې باندې به کلیک کوئ دلته ډېر ښه ډېر دي که دا خو لږ دي دلته راشئ وګورئ چې هر یې باندې کلیک کوئ دا بدلېږي بیا دغه ځای کې هم لږ سب سیټ یو دغه کې مطلب واړه سیټونه هم شته مطلب داسې هم کله چې وخت وروسته لاړ شي هلته خپله ورسره بدلېږي فکر هم د پاس خو په دې کې چې ډېر زیات استعمالېږي هغه ته وایي وینډینګز سم نوم یې د لکه چینیانو وینډینګز دا ډېر استعمالېږي ښکته که لاړ شو تاسې وګورئ په دې کې جهازونه هم شته په دې کې ډېر شیان دي ښه چې ښکته دا وګورئ کانکور فورمون کې چېرته جوړولې دا له دې ځای راخیستل کېږي ښه ازمایښتي کانکور لپاره دې باندې صرف کلیک کا انزرټ ټیبل به ورته جوړ کړی که نه هغه ټیبل په شکل وي که نه صفر هم ویب کې دا به د صفر هم سته پروا نه کېږي چې چېرته اړتیا وه که نه راخیستلی شئ دغه رقم بیخي ډېر علایم دي په دې کې چې موږ دغه دا ډېر زیات استعمالېږي یا مثال یا که داسې راغلی لکه دلته چې ما استعمال کړی لکه دغه او دغه دا ټول چېرته دي دا موږ او تاسو ډېر استعمال دا په وینډینګز کې دي دا یاد درسره ولرئ دا بس دومره ډېر دي کې چې طرف بدله کې غلط شي چې کوم ځای کې وو ده موږ او تاسو چې کله هغه کوو دا فونټونه چې کله په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو د لیکلو مختلف فونټونه که نه نري و غټ او پلن او د عربي چې کله انسټال کړي د رسول الله علیه وسلم او جل جلاله دغه ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه دلته بیا راځي که چېرته هم د عربي کې انسټال کړل ښه بیا ځینې چې څنګه لیکل کېږي یاره خدای مې دې غیر نه به نیر نه هېر سوی ده څه شي خدا چې اف ډي اف ا ته چې ولیکې او الټ ونیسې ایکس بټن ووایي دا رقم چې د دغه هم ښې هغه بدل کړی که نه ګوره آیکن مې ورته جوړ ده شارټکټ مې جوړ ده دلته الټ به ونیسې ایکس بټن به ووایه دا چې پکې راغله چې مې وویل الټ ایکس ما بدل کړی ده نو تاسې کمپیوټر کې چک کوئ اف ډي اف ا دا چې تاسې کله ولیکئ او بیا الټ او ایکس دغه کوم یو بټن ده دا چې کله تاسې ووایئ اف ډي اف ا او بیا الټ ایکس ما شارټکټ ته جوړ نو دا چې کله تاسې ووایئ بیا صلی الله علیه وسلم لکه چې لیکي او اف ډي کې چېرته ولیکئ بیا به زه رایاد کړم که ما چېرته دا پوسټ هم کړی وي تیار لیکنه مې ور شیر کړی وي خو سړي ذهن نه ووځي نو کولی شئ تاسې دې ځای دا استعمال کوئ ډایرکټ یې درته ولیکي تاسې که څه یایئ ما سره یې شریک کړئ نو اوس راځو بل چې ته په دې کې موږ او تاسې ځو مور سیمبلز ته په دې کې ډېر زیاتې علامې دي که کومه یوه علامه تاسې ډېر استعمال لکه ما چې دې ته آیکن هغه جوړ کړی ده
شارټکټ کې شارټکټ باندې کلیک کوم دا تر لری کوي ریموو دا مې لری کوم ګوري چې اوس کار کوي کني کوي فکر هم ده او دې ځای کولای شي تاسو فونټ ته بدل کړئ اوهو دا ونه تو تم لا کلوز شه د لخي طرفه کا او انجا بیا د ذکر د عربي کوم فونټ کې راځي کنه دا کې تغیر راځي عربي فونټونه لکه چې ما وګوره بدل شي کنه د سره بیا خپل بدلېږي او الټ چې شو بل اف डी एफ बी alt x دا په جل جلاله باندې بدلی پوه شوې کنه نور خو لیکلی شي بیا راځو موږ تاسې مور سمبلز ته او دلته شارټکټ باندې پوه شئ مثال دغه ته شارټکټ جوړی شارټکټ باندې کلیک ما تیار ته جوړ د alt t دغه ځای کې به راشي alt به ونیسئ چې هر بټن دی کنټرول سره ځکه مه جوړوئ کنټرول سره شارټکټ یې بیخي ډېرې دي هغه عادي شارټکټ یې به دنه کې ګډې وړي شي ما نه حتی په alt کې مې یو ګډوډ شوی و که نه اوس تاسې ولیده ما alt x لپاره یو جوړ کړی و نو ما alt t ورته جوړ کړی ده څنګه چې دلته کلیک کوم alt ونیسم t بټن ووایم ډایرکټ هغه راته لیکي هغه علامه دغه ځای کې راته پیسټ کړي ښه سپیشل کریکټرز m dash n dash نان بریکینګ هایفن هایفن چې کومه ده لیکلو پروګرام کې منفي علامه چې وي دته هایفن وایي کله وګدا غواړي دوه منفي لکه سره یو ځای کې دته وایي m dash n کې دوه غاښه وي او m dash ته درې وارې منفي علامه سره یو ځای کې ځکه چې په m کې څه وي درې غاښې نو دغه تم کله کله اړتیا پېښېږي انزرټ کا چې لږ اوږد لاین وي د دې ځای نه تاسې راخیستلی شئ اوس سره په دغه کې د نورې اپشنې هم دي مهمه لکه کاپي رایټ اکثره کتابونو کې استعمالیږي د چاپ حقوق خوندي دي او همدغه رقم رجسټرډ دا کتاب راجستر د سایز ډیر کم د لیکلو او هم دې کنه دا په کتابونو کې استعمالیږي او که اټو کریکټ راشو په اتومات ډول موږ تاسو ته ډیر لغتونه یا ډیر شان صحیح کوي ورډ پروګرام اول لای شو اټو کریکټ آپشنز بټنز چې کله موږ تاسو لیکل کوو نو اټو کریکټ په خپل هغه آپشن په ځای کې درکې چې کله غلطي وکړي یا په رائټ کلیک کې متخي دا غیر فعال کې نه خي کریکټ ټو انیشل کیپټلز د انګلیسي لیکل اصول دی اول تورې به صرف په غټي که دوه دی په غټو ولیکل اکثره وخت درته صحیح کوي کله کله طبيعت خني به نه صحیح کوي خپل هغه دویم تورې ورته اړي او که غیر فعال کې به کار نه کوي کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنسز د هرې جملې اول تورې غټه تور باندې لیکي کته په ورو لیکم کیپټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیز په جدول کې کار کوي د په جدول کې په ټیبل کې د هر سیل د هر حجرې کې کله طریقل کې اول تورې غټه په خپل اړي که غیر فعال کې به نه اړي کیپټلایز نیمز اف ډیز د ورځو نمونه چې کوم دي دا هم په اتومات ډول اول تورې غټه تاړي سنډي منډي را منډي ور منډي ټول چې کومه د چې کله لیکي ور منډي راسته کې وینسډي راغله نو هغه په خپل د اول تورې غټه تاړي او کریکټ اکسیډنټل یوزیج اف کیپس لاک کی ټایپینګ په دوران کې دغه د اړتیا پیښیږي آپشن کله کله کار کوي هر وخت کار نه کوي موږ تاسو کله لیکل کوم تورې چې یو تورې په غټ لیکو شیفټ سره نیسو دغه شیفټ په وخت کې کله کله موږ کیپس لاک ولګي ډېر بیړي نو درې څلور حروف په غټ ولیکل شي هغه چې په خپل د صحیح کوي ورډ پروګرام یاره ماته خو څه پورنه د صحیح کړه کله کله کتابیت خو صحیح کی دا غیر فعال کې د آپشن کې بل کارونه نه کوي خو ډیر مهم یو بل آپشن چې دا غدا د ریپلیس ټیکسټ از یو ټایپ څنګه دا به انتخاب کې را بشي دلته او پلین ټیکسټ ته براشي دلته ولیکم مثال زه هغه جملې په ادارې کې تکار کې هغه جملې چې بخیر لري استعمالي کاروي دیغه لپاره کوډونه جوړ کړه شارټ کټ کوډونه لکه ادرس اکثر وخت ډیر زیات استعمالي کړه چې ادرس دی ولیکم دلته ځکه ورته ا ډي ار یو می جوړ کړم درګه چې په دغه باندې ډبل ار به کوم دلته ا ډي ډبل ار صحیح څه نو تم چې دلته چې کله زه ا ډي ډبل ار وګوره پښتو کې لیکل شي صحیح څه طریقې په هر ژبه زه په انګلیش کې طریقه و چې اډرس ګردیز سټي
غزنی روډ او رحیم ګلدیزي مارکیټ چیرې وي مارکیټ او موبایل شمیره که سره لیکي 0 ټایم بس که دا ایډ کا اوکې کا دا کلوز کو سره شدل ته ولیکه چې مې لیکلي ADRR که نه څنګه چې سپیس ورکړې ادرس مې ته ولیکي یا مې بله مې کړي ADR1 سپیس پښتو کې ده دا که نه یا بله مې کړي ADDD سپیس دا مخکې جوړ کړي وو ښه نو هغه جملې چې تاسې ډېرې کاروئ کار دلته اسانه کېږي شارټکټ کوډونه جوړ کړئ چټ پټ به درته لیکي بیا راځو نور سیمبلز او اټو کریکټ ته میت اټو کریکټ دی ریاضي دلته ځینې نور علایم هم شته لکه مثال د دې رجسټرډ هغه چې کوم ده کوډ چې ده دلته وګورئ یو قوس آر بیا بل قوس ګوره ډالۍ کې واړه د دې علایمو سره هلته کوډونه لیکلي دي تاسې هغه استعمالولی شئ لکه څنګه چې ما ADR جوړ کړ دغه رقم تاسې کولی شئ دلته دا نور هم کې وګورئ بیخي ډېر دي هغه سپیلنګ چې صحیح کړي هم له دغه ځایه صحیح کړي دلته وګورئ که چا ACN ولیکي دغه دغه ته اړوه اسی چې په توماټ ډول هغه صحیح کړي دا لغات هلته دې ځای صحیح کړي مخته راځي څنګه ایډ کېږي دوه ځله میډ کولی شي مخته د سپیلنګ کې هم دا آپشن راځي ښځه خو تر ووتم اټو کریکټ کې میت اټو کریکټ دی ریاضي کې ډېر علایم دي چې استعمالېږي د هغو دا کوډونه دي دغه هغه علامې دي مثال الفا دې که لیکله په وړو تورو نو بیک سلیش الفا او همدارقم که په غټو تورو دې لیکله بیک سلیش په کیپیټل لیټر کې به دغه اوله ای ورته ولیکي زاویه خو بیخي ډېر استعمالېږي بیک سلیش انګل راځو چې کوئ چې کار کوي او که نه کوي نو دلته به کار نه کوي ګورئ ورته ولې کار نه کوي بیک سلیش انګل کار یې ونه کړ په دې چې کار ته آپشن دغه چې کله غیر فعال وي بیا عادي لیکلو کې کار نه کوي په ایکویشن کې دننه بیا کار کوي ګورئ دلته ورته بیک سلیش انګل سپیس واړه که نه که غواړئ چې دلته دې هم کار وکړي بیا به څه چل وکړي لاړ به شنځور ته سیمبلز ته او په دې کې به اټو کریکټ میت اټو کریکټ او یو آپشن د دغه دا فعال کې اوکې به یې کې کلوز به یې کې څنګه چې سپیس ووایه اوس به دلته هم کار کوي خو چې کله دا آپشن فعال شي بیا یو نیمشی کار پرېږدي لکه تاسو ته مې د جدول جوړولو یوه طریقه ښودلې وه جمع بیا منفي 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 بیا جمع بیا منفي 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 بیا جمع یا د ټیب سره چې کومه تاسې جمع ویله او ټیبل به م جوړاوه هغه بیا نه جوړېږي له دې وجې دا آپشن چې کوم د زه غیر فعال ساتم ځکه چې زه ریاضي پرچې ډېرې نه لیکم ورته هم چې لیکم بیا په هغه کې صحیح ده یو بل شی درته وښیم ډېر داسې نوښتونه وي چې کله کله موږ هم نه یې کې زده یې په دې وخت په تېرېدو ځکه ورډ ځان ته یو نړۍ ده مثال غواړي چې هغه درته ولیکي دا شارټکټ یې الټ بونې سے F8 بټن بوه الټ او F8 دسې چې F وایي بیا 8 سره وایي F8 په نوم باندې خپل اول F1 F2 F3 F8 دا چې وایي دلته به راشي ورډ کمانډز ته دلته به ورته ولیکي لیسټ کمانډز ته څنګه انتخاب که رن دې که دا اولنی اپشن به انتخاب کړي اوکې به کې نو شارټکټ یې به ورته ولیکي د ورډ پوه شئ په ریکارډ وکړئ ته بیا خپله کې ګورئ بس د لرې ستړی شوم زه